السلام علیکم قدرمندو کتونکو په دې سایټ ته راسله په دې ویډیو کې د مولانا صاحب یو وظیفه بیانوي. دا وظیفه چې ده نو دا د ټینشن او هر قسم مصیبت کې یو انسان مبتلا وي نو دا وظیفه دې شروع کړي نو الله پاک په هر قسم ټینشن هر قسم پریشانی ختمه کړي. نو کومه وظیفه ده راځئ دې ویډیو طرف ته. ودنن نفس ټول کوې که خیر انشاءالله. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. روزانه یو سل کرته وای الله خوشحالي. دینا زیاته ویلې چې 200 کرته څوک 1500 کرته وي هر څومره چې ځان لیو نصاب مقرر کې کم از کم سل کرته. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او ځکه یو تجربه وکړه چې کله د ټینشن راغی تکلیف راغی مصیبت راغی 9 کرته وایې فوراً به ختمېږي. الله به مدد کوي. یقین ساته. خدای قسم چې زما رب ډېر مهربان ما ته وایي داسې وکړه موږ نه کوو که نه مړه موږ څه بې خونده یو که نه موږ د خدای د رحمت نه لرې یو که نه مونږ ځان د خدای د رحمت نه لرې کوو سر لرې کوو ما ته چل ښیو که داسې یو نه څوک ول ما ورسره دا چل وکړو قوم استغفار ووایي ما بچ کړل تا ته وایي تم داسې وکړه که د خدای کما بنده. قدرمندو کتونکو ویډیو تاسو وکته د مولانا صاحب دغه وظیفه وښیله د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د دې ذکر کول نو الله پاک به په دې باندې هر قسم پریشانی او هر قسم مصیبتونو نه انسان بچ کوي. دا هغه وظیفه ده چې یونس علیه السلام کله د مۍ په ګیډه کې ایسار شوی مۍ ګیډه کې تللی نو هغه دا وظیفه په کوله 40 ورځو پورې هغه دا وظیفه کړې وه نو الله پاک د هغه پریشانۍ نه هغه تیارونه راووخت کړه. نو الله دې ټول موږ ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.